زه فرید فنا یو نوې ویډیو سره بیا تاسو ته راغلی یم چې دې ویډیو کې تاسو ته معرفي کوم AI چې شی دی، یعنې آرټیفیشل انټیلیجنس څه ته وایي. AI سره تاسو انډایرکټلی غیر مستقیم ټول بلدیت لرئ. ګوګل کې چې کوم سرچ کوئ، اپل سیری چې کوم یو ده، د امازون الکسا، یوټیوب ریکمنډیشن شو چې کوم ویډیوګان تاسو ته ریکمنډ کوي، نیټفلکس چې څوک یوز کوي هغې کې مووي ریکمنډیشن ده. دا ټول AI بیسډ ټیکنالوجیز دي چې AI هغې کې استفاده شوي دي. اول خو دې باندې باید پوه شي چې AI څه وخت منځ ته راغلی ده. AI د اوسنۍ خبره نه ده چې دا 2-3 کالو کې یا 4 کالو کې یا 10 کالو کې منځ ته راغلی. AI باندې کار د 1940 نه 1950 پورې د باندې کار شروع شوی. مین مقصد د ساینټسټانو دا و چې کمپیوټر ته داسې یو مصنوعي دماغ ورکړي چې بعضې کارونه هغه په خپله وکړي، یعنې ضرورت نه وي چې ته ورته ووایې چې دې ته دا کار وکړه، دې ته دا کار وکړه. نو AI څه کوي؟ ډیټا کلیکشن کوي. اول څونه چې ته ډیټا ورکوي انټرنیټ کې، خپل معلومات ورکوي، د یو ویب سایټ باره کې معلومات ورکوي، موویز باره کې معلومات ورکوي. معلومات مطلب ته هلته ډیټا اپلوډ کوي. دې ټول نه هغه ډیټا معلومات راغونډوي. نو هغه نه بعد چې څه هم تا ته مخکې کوي هغه تا ته د AI په تر مخکې کېږي. اوس موږ 2 قسمه ټیکنالوجیز لرو، AI بیسډ ټیکنالوجیز لرو او نارمل ټیکنالوجیز لرو. نارمل ټیکنالوجیز یعنې مایکروسافټ آفس به ونیسو. مایکروسافټ آفس کې چې ته څومره هم کار وکړي، 10 کاله پکې کار وکړه، ورډ کې یا ایکسل کې ډیټا ورکوه، سیف کوه، هغه زده کړه نه کوي. بله ورځ چې بیا ته کوم کار کوي بیرته سر نه په هماغه صفر نه شروع کوي، کوم چې ته غواړې هغسې به کوي. AI بیس بیا څه شی ده چې هغه خپله مثلا د کیمره به ونیسو، د ټرافیک لایټس کیمره شول، هغوی بیا لرننګ کوي چې څونه هم دې ته ډیټا راځي هلته سیف کوي ځان سره، چې کله مې تا په کار یو کوډ یې لیکې یا نمبر پلیټ یې لیکې، چې څه هم لیکې هغه هلته تا ته ډایرکټ روباسي چې دغه موټر دغه وخت کې دغه ټایم کې ډیزي نه په دې نمبر پلیټ کې تیر شوی ده. نو دا د AI کار ده. د AI استعمال په زیاتر ممالکو کې ډېر کم ده، بعضو کې ډېر ښه طریقې سره دوی استعمالوي. مثلا په چاینا کې یو مکتب ده، صرف دا معلوموي چې آیا دا شاګرد استاد ته فکر ده او که نه په کوم بل کار کې موبایل کې یا چې کوم مصروفه ده ډایرکټ ډیټیکټ کوي، معلومات یې ورکوي چې دغه کس فکر یې په درس کې نه ده. نو دې طریقې سره استفاده هم شته ده. اوس یو سوال چې ډېر مهمه ده، خلک پوښتنه هم کوي چې AI چې دومره ډیټا کلیکټ کوي، دومره هر معلومات میلیونها خلکو نه معلومات کلیکټ کوي، دا په کار ده اوس انسان نه ډېر زیات هوښیار اوسي، انسان نه ډېر زیات کارونه وکولی شي. انسانان باید کم کارونه وکولی شي د AI په مطابق. او زیاتر خلک په دې ډار هم دي چې AI راغلی ده، د موږ وظیفې په خطر کې دي، د موږ دا په خطر کې ده، دغه په خطر کې ده. اوس څنګه وکړو، پسته کېدی شي دا کار زموږ ونه کړلی شو. دا هم یو مشکل ده، خو دې دپاره زه علیحده یو ویډیو جوړوم مکمل چې AI ټیکنالوژي په وظیفو باندې او څونه اثر لري او کم خلک دي چې د هغوی وظیفې په خطر کې دي. دې نه بعد چې کومه ویډیو موږ ریکارډو د AI باره کې، هغه به دې باره کې. خو اوس راځو موږ اولیني سوال ته چې AI چې دونه ډیټا کلیکټ کوي، هیومن نه یا انسان نه دا ډېر کار کولی شي یا کم کار کولی شي؟ دې نه مخکې چې دې سوال ته راشي باید AI باندې پوه شي چې موږ 2 قسمه AI لرو. ګوتم 2 کړي نو 2 قسمه AI لرو. یو موږ لرو چې جنرال AI ورته وایي، یو موږ لرو نارو AI. جنرال AI او نارو AI کې فرق څه ده؟ جنرال AI داسې AI ده چې هر څه کولی شي. مثلا انسان که تاسو ګورئ، پخلی هم کولی شي، خوړلی هم شي، سندرې هم ویلی شي، ګرځېدلی هم شي، جنګ هم کولی شي، یا فکري اوسي یا فزیکل اوسي، چې هر رقم ته هر څه چې وایي دا انسان کولی شي. مګر نارو AI داسې یو AI ده چې هغه صرف یو کار کولی شي، زیات کارونه نشي کولی. اوس راځو مثال ته د نارو AI. نارو AI کې په 1990 کال کې 1990 کال کې داسې یو ټیکنالوژي وله د څه رقمي ډیپ بلو په نوم یو ټیکنالوژي وه چې هغوی داسې یو کار کړی، یو چیس گیم یې په AI کې جوړ کړی و. ته ناوله کې ګټو، پس ته نور چاته نه شو ګټلی. چې کوم ټاپ پلیئر و د چیس یعنې د شطرنج، هغه نه یې په 15 راونډو کې 3 دانې ډرا کړي و، 2 دانې یې ګټلې و، د کس ته یې ماته ورکړی و، یعنې دونه فکر قوي شوی و. اوس که همدغه ټیکنالوژي راواخلې او ورته وایي چې راشه دا موټر وچلوه، دا نشي کولی. که ورته وایي چې راشه دغه ډیزاین د ما کمپلیټ کا یا د ما دا ویډیو ریکارډ کا، دا کار نشي کولی. ولې چې هغه صرف یو کار کولی شي، ملټي ټاسک نشي کولی.
نو ای آی چې کوم دا هر بخش ته مختلف کارونو دپاره یو نرو ای آی جوړ شوي دي. جنرال ای آی اوسه پورې نه لرو، کیدای شي پس ته جوړ شي، خو اوسه پورې چې کوم موږ سره ده هغه نرو ای آی دی. نرو ای آی مطلب یو کار کولی شي، که ډیزاینینګ دپاره ده هغه بیل ای آی ده، که میپینګ دپاره ده هغه بیل ای آی ده. اوس میپینګ دپاره که وګورو مطلب مې دا ده چې کوم نقشې جی پی ایس چې کوم ده، ټسلا موټرونه ډېر خلک بلدیت لري پیژني. ټسلا موټر کې چې کوم نقشه یا د یو اس ده یا د هر ملک چې کوم ده په هغې نقشه کې ښه بلدیت لري. آټو ډرایو کې ته لګوي چې په خپله چلی او خلاص. اوس هماغه موټر که راواخلې ته افغانستان کې راوړې او د دې نقشې سره یو خو بلدیت نه لري بیخي، سپوز فکر وکړئ چې دا نقشه هم تاسو ورته ورکړله. اوس افغانستان کې زیاتر داسې کوڅې دي چې هغه نقشو کې بیخي شته دي نه، کیدای شي هغه نقشې مطابق چې لاړ شي هلته کوڅې او مخامخ بندې دا موټر به سیده په دې دیوال ورغلی. نو دا هغه مشکلات دي چې فعلا نارو ای آی موږ سره شته ده او نارو ای آی کې دا مشکلات شته دي. جنرال ای آی که چیرې راغی 5 کاله بعد 2 کاله بعد 3 کاله بعد خدای خبر، هغې کې به که چیرې راغی بیا دا مشکلات به نه وي، خپله به دا ټول کار نه کوي. نو دغه یو څه معلومات ولدی ای آی باره کې چې ای آی خپله څه شی ده. نو ای آی چې څونه په وظیفو باندې اثر لري، مثلا څو قسمه راغلي دي، چټ جی پی ټي شی ده، سټیبل ډیفیوژن شی ده، دا ټول مونږه ورو تاسو ته نورې ویډیوګانو کې هم معرفي کوو چې ای آی سره مکمل بلدیت تاسو پیدا کوي او پوه شئ چې ای آی څونه زموږ ژوند کې زموږ وظیفو کې زموږ کارونو کې تغییر راوړلی شي. آیا دا ښه ده او که بد ده، او که ښه ده پرېږدو، که بد ده د دې مخنیوی څنګه ونیسو، دې ته هم باید تاسو یو حل لاره ولرئ.